اشرفخانې ته تړم مادیار سره لاړه شم ډېر صبر وکړه. دا ډوډۍ دي د پلمون کې خوراکي هغه دلته واچوه چې صبر خیر یې کوم. ډاکټر صاحب خیر ډوډۍ ما هغه چې څو وخت ډوډۍ ده؟ ځان دا اوس کاکا ته یې به ډوډۍ ناسوزم پرې کېنه ما ته یې ورته راکړه چې که تاسو چې ولور سره دلته د خوراکي دلته خالي کې کېنه چې موږ در سره کومک کېږو موږ به بیا ته وایو اشرفخانې ته دې اوسي ډاکټر ته ځو ښه ځو خوراکي بیا اشرفخانې ته دې اوسي هلته ورکی تاسو نوم څه ده؟ شمسیه. نو څومره وخت کېږي تاسو دلته دغه حالت کې یاست؟ دا ډېر کاله کېږي چې دلته مېړه دې ژوندی ده؟ دغه د اکا زوی یم اوس دلته محمد الله مېړه د اکا زوی یم د مېړه یم. ښه صحیح ده صحیح ده. نو دغه حالت کې موږ داسې خبر شوي چې پښو دې کار پرېښی دی یا دې لاسونه کار شوي دي یا لاسونه چې دا اوس په دغه حال دي دا ولې داسې دي؟ دغه مرض وم ته یې ډینګی وکړم یار خو یې دوه تېر سمه حال ووایه نور انشاءالله موږ خدای کول بیا ډېر وخت لرګي کړم اخر ته مې تېر له لرګي هم دغه شوم لرګي مې نشته کړی په کاپوړه کړم د لاس باندې زور راته نو دغه خونې خو نور هم سمې خونې شته په دغه خونه کې د څه لپاره ده دا خونه دې ولې خوښه کړې ده دا تا په خپل طبیعت دغه ځای ځان ته خوښ کړی پلار خو دې وفات شوی ده ورونه دې هم نشته څو خویندې لري هغه واده دي یتیمه ده څونه وخت کېږي په دغه خونه کې څلور کاله به کېږي ټول عمر به دې څو کاله یې خوښوي اولادونه خو نه لري اوس پیاله دم په پښو نشي کړای شله شینکه باندې داسې مانده شوم سید مصادر یا باندې شرط راو نو اوس موږ ډاکټر ته بیا وژنئ مسله غیربانه ده نور به بیا به ستا د صحت د دوا غم وکړو بیا به نور فیروز خان کاکو چیرې ده کور یې چیرې ده فیروز خان هغه ستا اکا ده د پلار لور دي ده صحیح
لاس دغه نورمال صاحب دی خو نورمال صاحب ته پوښتنه ځنکای کوي ته دا څه دا اوس په دوا معلومات ترلاسه کړئ او نه کای بیرش صرف که داسې مولوي صاحب یو صحت څنګه ده که یو ویډیو کې یو ویډیو دا رقم وشي چې له دې څو پوښتنې وشي چې ما په دغه وخت کې دغه ځای کې نو صحیح دغه نه وخت تېر کړی دا او دغسې اوسېدم دغسې مې خوراک او طریقه که له دې ځای کې انتقال شي بیا خو څو پوښتنې نورمال صاحب ته هو که له دې ځای کې انتقال شي بیا خو هلته نه